که څوک حج ته لاړ شي هغه کې دا خیال کوي چې جوړ اسلام دغه ته وایي چې دا زه حج ته لاړم او رالم نور چې کوم ارامتوبونه مې خوښ یا به کوم. که چا چرته په غلطۍ مونځ ته راغی جومات ته هغه کې دا خیال کوي چې اسلام جوړ دغه ته وایي چې بس مونځ مې وکړو نور څه وایي زه مسلمان نه یم هغه دی مونځ مې وکړو نور چې څه خوښوي هغه کوي. که چېرته یې روژه ونیوه یا یې تراویح وکړي هغه وایي اسلام دغې ته وایي. تاسو خیال راکړئ حکومت ته که ووایې چې اسلام حکومت په دې قهر اخته دی مونږ په دې قهر اخته یو حالانکه اسلام د یو ټولې مجموعې نامه ده. اتی یوازې خپې ته ویلی شي تاسو وایي یوازې خپې باندې ته اتی نامه ایښوی شي هغې ته به خپه وی. یوازې لکۍ ته ته اتی ویلی شي یوازې هغه خړتم ته ته اتی ویلی شي یوازې خېټې ته ته اتی ویلی شي او که نه دا ټول را جمع کې د دې مرکب ته به وایي چې دا اتی دی. نو اسلام یوازې د مونځ نامه نه ده نه یوازې د حج نامه ده نه اسلام په ملک کې د شریعت بنچونو جوړولو نامه ده. ستا په ملک کې په قرآن کې بم ایښی او په قرآن کې قرآن اوس هم پروت دی دوی سره ما په خپله لیدلی دی داسې او داسې او داسې او داسې څلور ګوټی قرآن شلولی دی او بیا یې په هغې کې بم فټ کړی دی. هغه دوی سره د سړي ونیو 15 کاله وشو چې په قرآن کې بم ایښی او هغه سړی تر اوسه پورې په حوالات کې او جیل کې پروت دی تر اوسه یې ورته کړپ نه دی کړی. او اوس خو اوس داسې ملک کې تاسو اوسئ ملک هغه دی ته چې په لاره روانې په لاره ته خو ځمکې ته لاس ښکته کړه خو چې ځمکې ته لاس ښکته کړې غړپ د دې سټ نه به دې ونیسي. چې د سټ نه دې ونیسي درته به وایي ما تفعل څه کوې وایي جي دا شی لی شی نه خسته دا شی دې راوچت ولې کړو سره زر پراته یي ته خو لاس ورته ټیټ کړه لاس نن خو د مور د غېږې نه بچی پټوي هر سړی غل دی چې د جهنم دروازې به تر هغې پورې بندې وي چې تر څو پورې د جهنم خلق ورته را رسېدلي نه. علما وایي چې دې کې راز څه دی و دې کې راز دا دی چې ډېره لویه لار د جهنم ته د رسېدو دپاره که په لاره مو هم څه عذر پیدا که او څه وجم پیدا کړه نو لا رسېدلي نه یی کېدی شي چې خلاص شي. عین چې د جهنم رسېدو پورې ته هېڅ وجه پیدا نه کې او دروازې ته ورورسي نو دغه وخت کې به فتحت ابوابها د جهنم دروازې
ورته لرې شي. څه وخت کې چې جهنمیان ننوځي جهنم ته، نو قرآن کریم کې اللہ فرمائی چې لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. دے جہنمیانو د پاره به په جهنم سرم کې خویشي چې د دې دا تپش بار نوزي او دا جهنميان پکې ښه خوړین شي. تو سوال په دې مقام کې دا دی چې دا جهنم چې دی دا خو الله پاک کافرو له جوړ کړي، د دې مسلمانانو بسالي. عزیزانو د مسلمانانو حال بدائی، چا چې ایمان راوړی اوس ایمان پیجندل پکار دی چې دا ایمان راوړل څه ته وایي. په پاکستان کې خو پیجندل ګران کار دی، ځکه چې پاکستان کې د ایمانونو اړو پته نه لګي. نو پاکستان کې ایمان داسې شی دی لکه د ړندو ښار ته یو اتی تلی و، داسې ښار و چې ټول پکې ړانده اوسېده. چې اتی ورغی نو د دې ړندو ډېر شوق و چې د اتی وګورو. چا ورته آواز وکړو چې حافظانو راشئ اتی راغلی دی. اوس خدای پې پوهېږي چې تاسو اتی پېژنئ که نه، یا هم چېرته لیدلی هم دی او که نه. نو اتی دا ړانده راغلی دي او ړوند سړی خو هر شی که خیال وکوي په لاس ګوري. نو چې دا ړانده د دې اتي نه غیر چاپېر شوي دي، چا ړوند لاس د اتي په خېټه لګېدلی دی، د چا ړوند لاس د اتي په خپه لګېدلی دی، د چا ړوند لاس د اتي په لکۍ لګېدلی دی، د چا ړوند لاس د اتي په هغه خړتم باندې لګېدلی دی. چې اتي ولیدو نو سړي ته تپوس وکړو چې حافظانو صاحبانو اتي مو لیدو؟ وی چاو جی هم لیدو، ارمانه مو وتو. وی څنګه شی و اتي؟ د چا لاس چې د اتي د خپې ته لګېدلی و، ویل داسې یو کلک غوندې کوتک غوندې و نو، ځکه چې هغه ړوند دا خیال کړی و چې اتي جوړ دغې ته وایي خپه نیغه غوندې. بل ړوند ته یې وی چې اپیجي صاحب څنګه شی و اتي؟ وی داسې یو ډډ غوندې شی و نو، د چا لاس چې د اتي خېټې ته لګېدلی و، هغه تعبیر دا وکړو چې اتي جوړ دغې ډډ شي ته وایي. بل ړوند یې تپوس وکړو چې اپیجي صاحب اتي دې ولیده؟ وی چاو جی څنګه شی و؟ وی داسې د غوښې یو دومره پوتړی غوندې و. بل نه یې تپوس وکړو چې اپیجي صاحب اتي څنګه شی و؟ وی څه د تارونو ماشوړه غوندې و، چا لاس چې لکۍ ته لګېدلی. نو زمونږ په ملک کې اسلام چې دی
هغه د ړندو اتی دی